دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړي خپلې ښځې له طلاق ورکړو او دا ښځه د عدت په دوران کې وفات شو. یو سړی راورغی خپلې ښځې له طلاق ورکړو او ښځه د عدت په دوران کې وفات شو. د طلاق چې کوم عدت دی 3 حیض یا چې چا حیض نه راځي هغه 3 میاشتې. دا زنانه وفات شوه، اوس دا خاوند دې ښځې له غسل ورکولی شي او که نه؟ دا ډېر ښکلی سوال دی. الجواب 2 مسلې دي. یو خو په دې ځان پوه کول غواړي چې ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي او که نه. بیا دې مسلې راځي چې عدت کې دا ښځه مړه شوه دې له خاوند غسل ورکولی شي او که نه. نو اولنۍ مسله دا ده، د دلایلو په رڼا کې یو تحقیقي قول دا دی چې ښځه مړه شي نو خاوند ورله غسل ورکولی شي او چې خاوند مړ شي نو ښځه ورله غسل ورکولی شي. په دې باندې ډېر دلایل دي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته ویلي وو عایشې که ته مړه شوې نو زه به دله غسل درکړم، زه به دله کفن درکړم، زه به دې ښخه کړم. نو پیغمبر داسې خبره خو نه کوي چې هغه ناروا وي. یو کار ناروا دی نو پیغمبر څنګه وایي چې زه به یې وکړم؟ دا خو کیدی نه شي. دویمه خبره، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وصیت کړی چې ما له به زما بیبي غسل لا کوي. دریم، فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات شو نو علي رضی الله عنه ورله غسل ورکړی. او بل دا یو بل ته دا نږدې خلک دي، دا د ټولو نه نږدې خلک دي، دوی حقدار دي چې غسل ورکړي. نو اول خو دا مسله ثابته شوه چې ښځه خاوند یو بل له غسل ورکولی شي. اوس راځو د ورور دې سوال له. د ښځې طلاقه کړې ده او عدت ښځې تېره ومړه شوه، اوس دې له غسل ورکولی شي او که نه؟ نو طلاق په 2 قسمه دی. که چېرته دا رجعي طلاق وي، رجعي طلاق معنی څه ده؟ هغه طلاق چې د هغې نه هغې کې د سړی د ښځه راواپس کولی شي اولنی طلاق نه بعد او د دویم نه بعد. که دغه عدت وي د اولني طلاق عدت یا د دویم طلاق عدت نو دا د دې سړي ښځه ده، په دې کې ورله غسل ورکولی شي. که چېرته خلع شوي یا 3 طلاقه پوره شوي نو بیا دا یو دی بل له غسل نشي، دواړه یو بل له غسل نشي ورکولی. ولې؟ رشته ختمه شوه. پوه شوئ که نه؟ که طلاق بایني 3 طلاقه ورکړی شوي یا د خلع طلاق وي نو بیا خبره ختمه ده. او که چېرته رجعي طلاق او زنانه په عدت کې ده، لکه دې ورور وایي چې عدت کې ده، عدت کې مړه شي، زنانه په عدت کې مړه شي نو بیا ورله خاوند غسل ورکولی شي. ښه که دا خاوند مړ شي، موږ به دا سوال داسې کوو یو زنانه د عدت تېرې او خاوند یې مړ شو او دا وایي چې زه ورله غسل ورکوم، نو هم دقه جواب دی. که اولني او دویم طلاق نه بعد عدت دوران کې دا ښځه نو دا خو د هغه ښځه ده، نو خاوند له غسل ورکولی شي که نه شي؟ ورکولی شي. او که چېرته طلاق بایني 3 طلاق یې ورکړي او یا خلع اخیستی شوي نو بیا نشي ورکولی. والله اعلم.